د کرکټ په یوه لوبه کې د لوبې نندارچیانو لپاره دوه انعامونه ټاکل شوي. په پچ اچونه کې له یو بکس څخه د نندارچیانو یو ټکټ په تصادفي ډول اخیستل کیږي او ګټونکی معلومیږي. دغه ټکټ بیا په انعام باندې لګول کیږي. بیا دوهم ټکټ اخیستل کیږي تر څو دوهم ګټونکی معلوم شي. آیا دا دواړه پیښې خپلواکي دي؟ تشریح کړئ. نو مخکې له دې چې راشو په دې باندې خبرو وکړو، لومړی دا راځو خپلواکي پیښې پیژنو. خپلواکي پیښې هغه دي چې یو بل پورې اړه ونه لري، یعنی د یوې د لومړۍ پیښې کومه پایله چې موږ ته لاسته راځي دا په دوهمې پیښې باندې یا د هغې په پایلې باندې هیڅ ډول اغېز ونه لري. خو اوس په دې حالت کې موږ ګورو چې کله لومړی پچه یا لومړی ټکټ راواخیستل شي او ګټونکی معلوم شي، نو ټکټ بیا څنګه کیږي؟ په انعام باندې لګول کیږي او بیا له هغې وروسته دوهم ټکټ راخیستل کیږي تر څو دوهم ګټونکی معلوم شي. خو اوس د دوهم انعام ګټونکی یا دوهم انعام لپاره پایله چې د هغه دې پورې اړه لري چې لومړی انعام چا ګټلی دی او د چا ټکټ ترېنه ویستل شوی دی. د بیلګې په ډول که چیرې موږ سره 3 ټکټونه وي، A، B او C، او داسې فرض کړو چې موږ لومړي ټکټ لپاره دغه لومړی انعام دا A ټکټ وګټلو، دا د دې ګټونکی شو. نو دوهم ټکټ لپاره موږ سره یوازې دوه اختیارونه پاتې دي، B یا C. همدارنګه د دې امکان هم و چې موږ لومړی انعام B ټکټ ته ورکړی وی یا B ټکټ ګټلی وی، داسې لومړی انعام د دې شوی وی. نو بیا دوهم انعام لپاره دوه اپشنې وي، یو C او بل A. نو معنا دا چې دوهم انعام لپاره ګټونکي ټاکل دا 100% په دې پورې اړه لري چې لومړی ګټونکی څوک و. نو معنا دا چې دا دواړه پیښې یو بل څخه خپلواکي نه دي، بلکې د دوهمې پیښې کومې پایلې چې لاسته راځي دا اړه لري څه پورې؟ لومړۍ پیښې په پایلو پورې. نو ځکه وایو چې دا پیښې څنګه دي؟ خپلواکي نه دي. خو که موږ غوښتل چې دا پیښې څنګه کو خپلواکي کو، نو باید داسې کړی وي چې کله چې موږ لومړی ټکټ راواخیستلو د هغې ګټونکی معلوم شو، نو باید ټکټ موږ انعام باندې نه وی لګولی بلکې بیرته په بکس کې اچولی وی. نو بیا په هغه صورت کې دا هیڅ په دې باندې اغېز نه لرلو چې لومړی ګټونکی څوک دی، ځکه موږ به بیا هم A، B، C 3 واړه ټکټونه په بکس کې لرل. نو په هغه صورت کې بیا دا یو بل څخه څنګه ول؟ خپلواک ول. خو اوس لپاره چې دا موږ ټکټ بیرته پکې ځای پر ځای نه کړه، بیرته پکې بکس کې وانه چولو، نو دا خپلواکي پیښې نه شوې.